د خپل شخصي کتابتون کتابونه د نورو د مطالعې په پار دولتي کتابتون ته ډالۍ کړل. دلته په ننګرهار کې لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د خپل شخصي کتابتون کتابونه د اطلاعات او کلتور ریاست د راشي ولولۍ دولتي کتابتون ته ورکړل. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د نوموړي دغه چاره وستایل او په نورو هیوادوالو هم دغه دولتي کتابتون د غني کولو غږ وکړ. د باز عابد صاحب نه یو نړۍ مننه کوو چې هغه کتابونه چې یو شخص په ترې استفاده کوله رایه وړل او د احساس ورسره پیدا شو، هغه کتابتون ته یې وسپارل تر څو پورې هره ورځ په سلګونه او په لسګونه ځوانان دوی نه فایده پورته کړي. همدارنګه په هغه فرهنګیان، هغه لیکوالان یا هغه د نور د ټولنې نور قشرونه وګړي چې په کورونو کې کتابونه لري، د دوی نه زموږ هیله او غوښتنه همدا ده چې دغسې کتابونه عامه ځایونو ته راوباسي او په خلکو یې تقسیم کړي، په خلک چې نور ترې مستفید شي او مطالعه وکړي. د راشي ولولۍ دولتي عامه کتابتون مسؤلین هم دا کار ستایي او زیاتوي چې د باز محمد عابد د 800 ټوکو کتابونو دا ډالۍ به عامه کتابتون ته یو بریده غني کړي، خو وایي چې لا هم دا کتابتون نیمګړی دی او د ډیرو کتابونو ځای پکې تش دی. کومې نیمګړتیاوې مثال ځینې کتابونه نه وو، هغه دلته د عابد صاحب کتابونه راورسېدل، د سره به هم یو څه تشه ډکه شي، خو نورو کتابونو ته اړتیا لرو ځکه چې کتابونه څومره ډېري همدومره خلک ورته راځي. دلته د مطالعې په موخه راغلي ځوانان د دغه کتابتون د پرانستل کېدو او تازه کتابونو د راوړلو چاره ستایي، خو له حکومته غواړي چې دغه کتابتون ته د نور کتابونه هم راوړي چې د هر ډول ذوق لرونکي پکې د خپلې خوښې کتاب ومومي او ویلولي. راشي ولولۍ کتابتون یو غني کتابتون دی، خو په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې شته، ځکه کتابونه په هغه پیمانه چې باید دلته موجود دي نه دي موجود. موږ د اسلامي امارت نه هم دغه غوښتنه ده چې دلته د کتابونو ته ډېره پاملرنه وکړي او تر څو نور داسې کتابونه راوړي چې خلک په اسانۍ سره وکولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي. هر ورځ راځم او دلته مطالعاګانې کوو په دې هیله چې موږ لا فکرونه ورغول شي. د راشي ولولۍ کتابتون مسؤلینو د معلوماتو له مخې دمګړی په دغه دولتي کتابتون کې 25,000 ټوګه بېلابېل ډوله کتابونه شته او د مطالعه کوونکو په شمیر کې هم تر پخوا زیاتوالی راغلی. دلته له ځوانانو دغه غوښتنه هم وشوه چې د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې پر ځای د کتاب ولولي چې هم یې پوهه او معلومات یې ډېر شي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.